سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو، نن درته د فن نه ډکه واقعه لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. یو کس کیسه کوي چې د افریقا په یو ساحلي ملک کې خلکو د قرآن یو قاري او د دین عالم د جومات د امام په توګه وټاکلو او خلکو یې ډیر زیات هرکلی وکړ. د کلي هر سړي غوښتل چې امام یې میلمه شي او په رمضان کې د خلکو دعوتونه زیات وو. یوه ورځ یو مقتدي امام کور ته دعوت کړ او امام د میلمستیا ومنله او دغه مقتدي د امام توت هرکلی وکړ او تر اخري درجې پورې د امام عزت وکړ. امام د مقتدي او د کورنۍ په هکله دعا وکړه او د روژه ماتي نه وروسته د جومات په لور د تراویحو لپاره لاړ. کله چې د مقتدي میرمنې د کور د سالون په پاکولو شروع وکړه نو پته ورته ولګېده چې کومې پیسې چې د کړکۍ سره ځای په ځای کړې وې هغه نشته. ټوله کوټه یې وکتله ولې پیسې یې پیدا نه کړې. کله یې چې خاوند د تراویحو نه راغی نو پوښتنه یې ترې وکړه چې آیا پیسې تا اخیستې؟ هغه ورته د نه ځواب ورکړ. پس له ډیر فکر نه دې نتیجې ته ورسېدل چې کور ته غیر د امام نه بل څوک نه دی راغلی او شودې خوړونکی ماشوم خو پیسې نه پیژني، نو یوازې امام باید دا پیسې اخیستې وي. مقتدي سره د دې چې د امام زیات قدر او عزت یې کړی وو، د ځان سره وویل چې باید امام لارښود او بیلګه اوسي او نه غل، ولې د دنیا د شرم په خاطر یې دا موضوع پټه کړه او خبره یې مشهوره نه کړه، ولې د امام نه یې فاصله او لرېوالی اختیار کړو او چې ډیره اړینه به نه وه نو د امام سره نه مخامخ کېده. وروسته له یوه کاله بیا رمضان راغی. ټولو خلکو بیا امام د روژه ماتي لپاره دعوت که. کله چې د نوموړي نوبت را ورسېد او د پیسو غلا ور په یاده شوه، د خپل میرمنې سره یې مشوره وکړه چې امام دعوت کړي او کنه. د دې لپاره چې د کور ښځې خپل خاوند دې ته وهڅاوه چې امام روژه ماتي ته دعوت کړي. ښځې یې وویل چې امکان لري چې امام مجبوره و چې پیسې یې اخیستې دي، زه ورته بخښنه کوم، ممکن الله جل جلاله موږ وبخي. مقتدي امام بیا روژه ماتي ته دعوت کړ او پس له روژه ماتي نه یې ورته وویل چې تا ته به پته لګېدلې وه چې زما روابط ستا سره د تیر کار په پرتله کم وو. امام ورته وویل چې ما ډېرې بوختیاوې لرلې او ستا اړیکو ته مې پام نه دی شوی. مقتدي وویل امام صاحب یو پوښتنه کوم، هیله ده چې واضح ځواب راکړې. کله چې ته تیر کال روژه ماتي ته راغلی وي زموږ په کور کې څه پیسې ایښې وي، ولې ستا د تګ نه وروسته مو چې هر څه ولټولې پیدا مو نه کړې، آیا تاسو دا پیسې اخیستې وي؟ امام ځواب ورکړ چې هو. د کور خاوند هک پک او حیران شو او امام وویل کله چې د کور نه وتلم کړکۍ خلاصه او توند باد هم لګېده، ما ونه شوه زغملی چې ستاسې پیسې دې باد ویسي او د کړکۍ نه بهر ولویږي. او بیا امام په ژړا شروع وکړه او وویل چې زه په دې نه ډارېږم چې تاسې په ما باندې د غلا تهمت کوئ، سره د دې چې ځورونکې ده، خو زه په دې ژاړم چې تاسو په 365 ورځو کې قرآن نه دی خلاص کړی. که دا کار مو کړی وی خپله پیسې به مو هلته موندلی وی. د کور خاوند په منډه لاړ او د کړکۍ نه یې قرآن را واخیست او ګوري چې ټولې پیسې یې پوره هلته ایښې دي. نو درنو لیدونکو، دا زموږ حال دی چې کال کې یو ځل قرآن نه خلاصو او بیا ځان ته د نړۍ غوره مسلمانان وایو.